بسم الله الرحمن الرحیم. له وخت وړاندې د جنرالانو تقاعد عادي امر دی که له شتون نه یې ویره شتون لري. ولسمشر اشرف غني له اوږدو بحثونو او سیاسي کشمکشونو وروسته په دې بریالی شوی چې د پوځ 140 جنرالان تقاعد کړي. ولسمشر ویلي چې د دغه کار موخه یې د نوو پوځي کدرونو ګمارنه او د هغو کسانو لرې کول دي چې له کلونو راهیسې په پوځ کې دنده ترسره کوي خو د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. ګوښه شوي جنرالان له مختلفو ګوندونو او ډلو سره تړاو لري چې ولسمشر د سختو مخالفتونو له کبله تر اوږدو مذاکراتو او یو لړ جوړجاړیو وروسته دا پریکړه کړې ده. ویل کیږي چې د امریکا سفارت او افغان حکومت د ګډ پلان تر مخې به د پوځ په لیک کې 80 سلنه پوځي جنرالان چې زیاترو یې د روسانو په وخت کې د جنرالۍ رتبې اخیستې تر وخت وړاندې تقاعد ته اړ کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ډیره نظامي رتبې پکې د شخصي اړیکو ګوندي پیژندنو او نورو مسایلو له مخې ویشل کیږي او ویشل شوي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دوی وروسته به په رښتیا وړ کسان د یادو جنرالانو ځای ناستې شي که بیا به هم د تیر په څیر شخصي او سیاسي اړیکې پال کیږي؟ آیا د جګړې ګټلو لپاره د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې د دا ډول ګامونو پورته کول به بریا راولي که د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو د دومره لوړ شمېر جنرالانو لرې کول د اندېښنې وړ دي؟ او آیا د روسانو د وخت د جنرالانو پر ځای خو به د امریکا ګټو ته ژمن جنرالان نه ټاکل کیږي؟ ستړي مشئ په دې اړه بحث کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عصمت قانع او ښاغلی محمد حسن عقیار چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی قانع، لومړۍ پوښتنه به تاسو څخه پیل کړو. واقعا د ولسمشر د دغه ګام هغه اصلي موخه تاسو په څه کې وینئ چې موخه یې څه ده؟ د افغانستان امنیتي وضعیت سمون ده که خبره بل څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلام، جناب قاضي صاحب ته احترام، درنې لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې ریپورم په یو دغسې اداره کې چې هغه ډسپلینېډ یا په اصطلاح سازمان یافته اداره وي یا په اصطلاح باندې له نظم او ډسپلین څخه رعایت کوي، خصوصا اردو یا دفاعي قواوې د نظم او ډسپلین تابع وي او دغه ډسپلین د هغوی په خطوطو کې یا په کرښو کې یا په صفونو کې لازم امر دی او دا یو مسلکیت او حرفویت دی په اردو کې. داسې اصلاحات معمولي خبره ده او دا اصلاحات باید تداوم ولري. اوس به موږ دې باندې فوکس وکړو چې آیا دغه اصلاحاتو څخه په اردو کې د نظم د ډسپلین د رابطه اعادې لپاره کار اخیستل کېږي که به دا د ځینو سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې دغه اقدامات ښاغلی قانع ویل کېږي همداسې چې کېدای شي د سیاسي ملحوظاتو له امله اوس که دې ته ورغسو موږ په دې 3 کلو کې د حکومت دغه اقدامات وڅېړو یا د دې نظر وڅېړو، د دې ذهنیت وڅېړو، د دې د اجراعاتو هغه تګلاره او روډمیپ وڅارو، نو دوی قطعا د اردو ډسپلین یا په اصطلاح د اردو نظم ته دغه نه ده کړې، توجه نه ده کړې. لومړی خو دا جنرالان د دوی په وخت کې هم رامنځته سوي دي. که موږ تاسو وګورو د دفاع اوسنی وزیر یو ډګرمن و، پرته له دې چې دی لاسته راوړنې ولري، دی جنګي تجربه ولري، دی جنګي تحصیلات ولري، دی د یو طبیعي فلټر له لارې څخه پر مخکې تللی په یو کال کې درې ځلې را دغه ورته ورکړه رتبې ورته ورکړل شوې ډګر جنرال. دا له دې نه معلومېږي چې سیاسي موخې او اهداف دلته موجود دي او زه فکر نه کوم چې وینه په وینه یا خیرې په خیرې یا کثافت په کثافت سره څوک پاک کړی شي. د دې لپاره یو پاکه اراده پکار ده. د حکومت په صفونو کې یا د حکومت له اقداماتو څخه داسې معلومېږي چې دوی په دې 3 کلونو کې د سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې پاکه اراده شتون نه لري ښاغلی قانع؟ نه، زه مشکوک یم ځکه چې موږ د دې کړنې اجراات چې هغه دغسې موږ تقریبا هغه د ګراوند ریالټي په میدان باندې پرته دغه مخکې ما د دفاع د وزیر دغه درته درکوي چې پرته له دې چې هغه یو وړ کادر وي په یوه کال کې 3 ځلې یعنې له ډګرمن څخه د ډګر جنرال رتبې ته پورته کول، دا په خپله باندې په دې پوځ باندې یو رقم د افغانستان په پوځ باندې یو رقم استخباراتي فوکس پروت دی. ښاغلی قانع، واقعا دا ستاسو په خبره چې یو ډګرمن په 3 کلو کې د ډګر جنرالۍ رتبې ته رسیږي، قانون یا نظامي قانون ورته داسې اجازه ورکوي که د شخصي ګټې یا شخصي مسایل؟ په اردو کې 3 کاله کې وروسته 3 کاله وروسته به هم هغو کادرونو ته یا هغه صاحب منصبانو ته دغه ترقي ورکول کېدله. کوم صاحب منصبان چې به د یو څه د لاسته راوړنې به یې درلودې یا په اصطلاح یو څه بریاوې به یې درلودې یا په اصطلاح ښه به ځلیدلي وو یا په اصطلاح د کورسونو څخه به وتلي وو یا په ډګرونو کې به
هغوی خپل جوهر ښودلی و د نظامي ډګرونو کې دوی به له 3 کلو وروسته اما داسې هېڅکله نه دي سوي د افغانستان په تاریخ کې لومړي حتی رباني په کال کې 3 جنرال دغه نه دی ورکړی چې هغه ډېره بې بندوباره اداره وه یعنې که موږ د استاد رباني را 4 کاله دغه کړو د هغه د فقط ورلګید پر هغه باندې د ګوګلو پر کاغذ بیم لیکل کې وزارت دفاع پلانې جنرالي پلانې منظور است د سګریټو په قطۍ بیم لیکلي وي د پلاني جنرال حتی همغه د استاد رباني په وخت کې هم داسې نه دي سوي چې یو کادر 3 رتبې په 6 یا 9 میاشتو کې اخیستې وي له ډګرمن څخه د یو ځل ډګر جنرال بیرته راګرځو ښاغلی د حقیار صاحب واقعا دغه کوم څه چې د ښاغلي قانع ورته اشاره وکړه چې هغه شفافه اراده یا هغه کوم کار چې واقعا د هیواد د سمون لپاره باید وسي داسې اراده شتون نه لري یا که شتون هم لري دوی پرې سل په سلو کې د باوري نه دي واقعا د ولسمشر وروستی ګام دوی په خپل خبرو کې یادونه کړې چې دا جنرالان زه اخوا کوم چې هغه لاسته راوړنې نه لري واقعا یو جنرال ته لاسته راوړنه په دې حالاتو کې څه به وي چې تقریبا 50 هیواده په افغانستان کې جګړه کې بوخت دي لاسته راوړنې تر سوار لاندې دي نو د یو جنرال لاسته راوړنې به څه وي بسم الله الرحمن الرحیم زه د قانع صاحب د غونډو خبرو سره موافق یم او دا ورته اضافه کوم چې که واقعا اراده د پوځ یا د اردو پاکون یا د اردو اصلاح کون وي نو همدا اوس هم د افغانستان اردو قومي اردو ده اوس هم د افغانستان اردو ملي اردو نه ده سمتي او ژبني تمایلات او اړیکې پکې ډېرې پراخه دي که فکر وکړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا کار په دې خاطر باندې کړی دی چې ګویا نویو ځوانانو ته فضا وزګاره کړي اصلاحات راولي ژمن کسان رامنځته کړي نو لومړی خو ژمن کسانو پاک کسان د کفایاتو درایاتو ظرفیاتو تخصص په بنا ځکه نه راولي چې همدا اوس موږ وینو چې د ده په حاکمیت کې د اکثرو ادارو مشران او معاونین دا د همدې جنګسالارانو بچیان دي زمنې دي ډېر واړه حتی ماشومان خو نه خو ډېر تنکي ځوانان په داسې پوسټونو ګمارل شوي دي چې هغې ځای کې باید 10 کلن با تجربه متخصص شخص او نظامي زده کړې نه درلودې او جنرالان شوي هم دي نظامي زده کړې نه وي حتی نظامي زده کړې خو پرېږده نورې زده کړې نشته دوی راوسته شوي دي په مهمو پوسټونو باندې ګمارل شوي همدا اوس راځئ د امنیت د شورا معاونین وګورئ د استخباراتو یا د امنیت ملي امنیت چې دوی ورته وایي د دې معاونین وګورئ په خپله په ارګ کې په نظامي برخه کې تاسو وګورئ په وزارت دفاع کې تاسو د وزارت دفاع د یو معین عکسونه وکته چې تر اوسه پورې ډېر خام ځوان ده دا د وزارت دفاع معین مقرر شوی دی نو که چیرې داسې شوي چې د ډاکټر اشرف غني په وخت کې په دې پوسټونو کې واقعا پوه کسان متخصصه کسان با کفایته کسان ارکان حرب او دکتورا هغه کسان مقرر شوي وای او ژبې او سم ته نه وي کتل شوي د تقرر معیار واقعا تخصص کفایت درایت او وړتیا وي به موږ په دې خبر باور کړی وای تاسو اوس هم دا اندېښنه لرئ چې له دې وروسته او د دې پخو جنرالانو پر ځای به هغه کسان دوباره په دې څوکیو یا په دې سمت ګمارل کیږي چې هغه به بیا هم بې تجربې خلک وي او کیدای شي له دوی بدتر وي بیخي همدا شی ده ګورئ زه تاسو ته خبر وکړم په افغانستان کې د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته تقریبا اردو سقوط وه د ډاکټر نجیب د سقوط نه را په دې خوا تر 2000 پورې په افغانستان کې نه نظامي کسان روزل کېده نه نظامي اکاډمۍ وي نو اردو د پر کسان جذب کېده هر څه نه وه تقریبا په افغانستان کې یو 15-16 کاله تشه موجوده وه په 2000 کې اکاډمي جوړه شوه حتی فکر وکړه چې په 2000 کې په اکاډمي کې کسان جذب شوي وي خو څلور 15 کاله وروسته هغه فارغېږي فکر وکړه چې هغه په 2012 کې فارغ شوي وي چې په 2012 کې فارغان شي اوس 2012 15 کاله مخکې 15 کاله مخکې چې یو سړی فارغ شوی وي د اکاډمۍ نه هغه به طبعا هغه چې ډېر د پخواني قانون د مخه نه هغه به دکتورین وي بیا د هغې د جنرالۍ پورې د هغې دپاره
پنځه شپږ رتبې پکار دي او د هره رتبه به درې څلور کانګه وي یعنې هغه څوک چې په طبیعي پروسه باندې جنرال کېږي د اوس چې فارغه شوي دي پنځه ویشت کانګه وروسته بیا دا جنرال شي نو ته اوس د اجازه راکړه ته اوس دغه تشه په چا باندې ډکوي بیا هم زه هم یم زه نه بدنیته یم او نه داسې خبرې کوم چې خدای نخواسته تش نقد وي زه وایم که چیرې په دې نظام کې مخکې کسان د تخصص کفایت او درایت په اساس ټاکل شوي وای با تجربه کسان وای د قمندانانو د همدې موجوده چارواکو هغه چارواکي چې د نظام ته د امریکایانو د بي پنجاودي په زور راوسته شوي دي د هغوی زمن نه وای معاونینو مهمه څوکیو کې دوی مقرر شوي نه وي د امیر ډاکټر اشرف غني په امضا باندې نو موږ به باور کړو چې واقعا دا د دې هدف صنعت د دې هدف د افغانستان ژغورنه ده مننه ښاغلی قانع د حقیقت صاحب دې خبرې ته واقعا دا اندېښنه باید شتون ولري دومره ډیرو جنرالانو لرې کول او حتی ویل شوي دي په د آینده پلانو کې چې 80 سلنه پخواني سایمن صاحبان یا جنرالان یا هغه پخواني پوځي څېرې یا هغه ډګرمنان دي جنرالان دي کار څه دي دوی به خواته کېږي او دا پلان تر ډیره د امریکا په خوښه هم دی واقعا د دې تشه به څوک ډکوي لومړی خو زه ته وایم چې د تېرو حکومتونو باید سړی اعتراف وکړي او ډېر دغه ګند څخه څوک مخ نشي اړولی یعنې ما د استاد رباني د حکومت مثال درکړی چې حتی چوپروشانو پنچرمینانو پروتوکولي عناصر وو یا د خصوصا د بهرنیو چارو په وزارت او ملي اردو دواړو دوی دغه ګند وپاشلو پرته له دې چې اصول و قوانین وو یا د افغانستان د اداراتو ډسپلین وو هغه پرستیج و حیثیت وساتي پرله پسې د سمتي و لساني تعصباتو په اساس باندې ګمارنې کولې او پرته له دې چې لیاقت و شایستګي ولري او په همدغه وجه باندې جنرالان دغه سو له دې نه وړاندې هم جنرالان دغه سوي زما په نظر باندې اوسني جنرالان چې دغه سوي دي دا په فعال احتیاط وي دوی مستقیما په څوکیو باندې نه وو ناست د فعال احتیاط خلک وو او دغه د له منځه تللي دي او زیاتره یې هغه دغه د پخوانۍ زمانې دي اما زما په نظر باندې هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې باید په جنرالیو باندې ډک سي د افغانستان کې د جنرالانو لپاره څومره ظرفیت موجود دی که دغه ظرفیت موږ تاسو راولاړ سو سر له اوسه څخه مسلکي نورمونو ته مخه کړو او مسلکي نورمونه په پام کې ونیسو د تعلیم تربیې نورمونه په پام کې ونیسو د یو کادر هغه حرفویت و مسلکیت و جرأت و علمیت و په اصطلاح د روزنې کیفیت ته پام وکړو او په دغه ترتیب باندې کار وکړو موږ باید لږ تر لږه پورې زیات تر زیاته پورې تر نیوي تنه زیات جنرالان ونه لرو او لږ تر لږه پورې لږ تر لږه باید په ټول اردو کې 15 جنرالان ولرو ځکه د افغانستان د اردو ظرفیت همدغه دی او له دې نه راوروسته پورې دغه د چوکۍ پرستیج وساتو دغه جنرالي باید با پرستیج کړو دا باید حیثیت کړو داسې نه چې په دروازه کې ولاړ وي څوک او هغه ته موږ جنرال وایي تلاشي کوي جنرال باید د افغانستان جنرال وي او د افغانستان جنرال باید د افغانستان د عزت و د دفاع و د امنیت له اتوریتۍ څخه برخمن وي او هغسې تعلیمات ولري همغسې کفایت ولري همغسې په اصطلاح باندې ظرفیت ولري او همغسې د جنرال اتوریته او پرستیج په ځای کې اوسنی دغه دی چې فقط د هوټل شاګردان حتی یو ملا هم غوښتل چې ما جنرال کې پخواني جمهور رئیس تېر کړي وو دغه بد یا په اصطلاح دغه ګلګلمیري وو یا تشدد و پراګندګي وو د انارشیزم تر هغه وخته پورې د رباني په وخت کې دوام لري تر څو پورې حمید کرزي ته قدرت تسلیم سو د حمید کرزي په وخت کې هم د شمال ټلواله چې یو ایلجاري ټلواله وه او فقط ایرانیانو روسانو نورو سرمایه ګزاري ورباندې کوله د ایرانو په نظامي ردو کې مداخله وکوله ځکه دا د مسعود یو دکترین چې موږ باید نظامي دغه تله اوس ښاغلی خاني ستاسو خبره لکه دا د ګاونډي هېوادونو نومونه بحثل او د روسیې نوم چې دوی په نظامي صفو کې لاسوهنه کوله اوس امریکا چې د افغانستان د حکومت تر ډېره کلک ملاتړ دی او نظامي برخه کې ورسره مرستې کوي دوی به د جنرالانو په ټاکنه کې واقعا که موږ تاسو وګورو هغه فرهنګ چې په امریکایي اردو کې رایج دی یا هغه چې په انګلیسي اردو کې رایج دی دوی هر څه کوي دوی په هر څه خو د ادارو سپېڅلتوب ساتي د ادارو اتوریته ساتي
په امریکا کې دا یو کلچر ده چې هره اداره خپله اتوریته خپل پرستیج خپل حیثیت لري او د ادارو په حیثیت باندې دوی کمپرومایز نه کوي که موږ تاسو هغه فرهنګ راوړو دلته که نه تر اوسه پورې خو افغانستان اردو د ترکیې د دغه په اساس باندې جوړېدی موږ اکثره د اردو د جوړونې تجارب له ترکیې څخه راوړو که له دې نه وروسته څخه موږ غواړو چې ناتو څخه دا دغه کړو د ناتو په دغه کې مې یوازې د امریکا کې 400 یا 400 جنرالان زیاته دي چې دنیا لومړنی پوځ دی چې دا د کمپیوټر بټنه کېکاږي مرغۍ د دنیا په هر ګوټ کې لګي ډېره مننه ښاغلی یو دومره سر لکه یعنې که چېرته موږ تاسو له هغه فرهنګ څخه چې د ډسپلین په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ له هغه څخه رعایت کوي هغه فرهنګ ته مخه کړو دا هم موږ تاوان نه ده کړی ښه فرهنګ دی ډېر ښه با کیفیت او با ظرفیته مننه هلته پروسیجر نه عملي کېږي تشکر درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو پس له دمې بیا هم خپرونه دوام لري ملتیا مو کړئ